د غزني مقر ولسوالي بازار کې د اطفایي امریت په فعالیت پیل وکړ. مسؤلین وایي دا ولسوالي له غزني نه لرې او لوی بازار لري چې وخت ناوخته به پکې د اور لګېدو پیښې رامنځته کېدلې. دې اړتیا ته په کتو اوس پکې د اور وژنې امریت په فعالیت پیل وکړ. یا د ولسوالي په خپل دغه کې یو غټ بازار لري، ګڼ شمېر مارکیټونه او په شاوخوا د 40 تیلو پمپونو لري او د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو باندې موږ الحمدلله په دې وتوانېدو چې په یاد ولسوالي کې یو دنه د اطفایې یا اور وژنې امریت فعال کړو. موږ ته 2.5 میاشتې ښه تعلیم راکړی دی او په هر څه یې پوه کړي یو انشاءالله، او موږ په کلکه سره د دې ولس خدمت کوو شپه او ورځ. ورته مهال د دغه بازار اوسیدونکي د اور وژنو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د امارت له مسؤلینو مننه کوو چې موږ ته د اطفایې بخش فعاله کړو. تر دې مخکې دلته خلکو ته ډېر خسارات رسېدو ځکه په بیلچه او په سطل باندې دغه اور نه مهارېدلو. تقریبا په دا نږدې 2 ورځې مخکې یا 1 ورځ مخکې د موږ په کلي کې په صدوخیلو کې یو کور اور واخیستل. په ډېر نږدې وخت کې دوی ځان ورته راورسول او هغه اور یې کنټرول کړ، هغه کور یې له خساراتو څخه بچ کړو. په مقر ولسوالي کې د اور وژنې مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي په دغه ولسوالي کې به ټولو د اور لګېدو پیښو ته رسیدګي کوي. دوی له خلکو غواړي چې په دا ډول پیښو مخنیوي کې ورسره لازمه همکاري وکړي.